السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول راته رک روغ او جوړ د صحت کالیو کې به نغښتي یاست. ګرانو ملګرو، له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه بیا هم په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې تاسو ته راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې ډېر خوندور اپلیکیشن ستاسو لپاره راوړی دی. هغه دا څه ملګرو، موږ څنګه کولی شو چې له پلی سټور څخه موږ کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړی هغه موږ سیټ ته په ډېر اساني سره بیک اپ کو، یعنې ویاړو ملګرو. نې ډېره خوندوره طریقه د ویډیو تر پای وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه له تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره سور د سبسکرایب بټن ووهئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان دی په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زما هره ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. او ویډیو لایک کړئ، که مو خوښ شول نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ملګرو، هغه لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی، د APK Extractor په نوم اپلیکیشن دی. ډسکریپشن کې مې لینک تیر کړی، له هغه ځای څخه ډېر په راحته تاسو ډاونلوډ کولی شئ. راځئ ملګرو په ویډیو دا د ملګرو اوس مثال زه دلته ملګرو دا مې ایکسپلیر اړوم سیټ ته ملګرو. تاسو ملګرو دا ته ډېر اپشن کې ملګرو دا شیر دی، تاسو خپل ملګرو سره شیر کولی شئ. او د ایپ لینک دی ملګرو، تاسو ایکسټرکټ باندې کلیک وکړئ. نو دا ملګرو کاپي شو، یو ملګرو واتساپ مو کاپي کوم، بیا په ایکسټرکټ باندې کلیک وکړئ ملګرو ایکسټرکټ. نو اوس راځو ملګرو فولډر منیجر ته راځو ملګرو، فولډر منیجر فایل منیجر ته ملګرو راځو. ملګرو تاسو دلته ګورو ملګرو، تاسو د APK Extract باندې کلیک وکړئ. ایکسټرکټ دا د ملګرو تاسو ګورئ په ډېر اساني سره کاپي شول سیټ ته. نو ملګرو دا ویډیو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه وي، نور ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. تر بلې ویډیو زه راځم، د الله په امان.